دلته صبر د استقامت په معنا راځي چې یو سړی په نیکو باندې په خپل زړه کې استقامت پیدا کړي، نیکي کوي، نیکو ته ځان ټینګ کړي. صبر یو ځای کې حبس بندېدل، ځان ټینګول، نیکو ته ځان ټینګ کړي. دا نه وایي چې هو دا ګرمي ده او په دې ګرمه کې به روژه سینګ نیسم. دا نه وایي چې دا خو سهار وختي ده او زه به سهار وختي تهجد له سینګ پاسم. دا نه وایي چې دا خو زما باندې 1-2 لک روپۍ زکات راځي، دا به سینګ ورکوم. نه، چې څومره عبادات دي، کاغه فرضي عبادات دي، کاغه نفلي عبادات دي، هغې باندې دې په خپل زړه کې استقامت او ټینګوالی پیدا کړي. دې ته یو قسم صبر دا شو. د صبر دویم قسم د ګناه نه ځان بندول دي. یو سړي ته د ګناه ماحول میسر شي، دته ګناه باقاعده بالکل داسې ګناه باندې د قدرت راشي که دې دا ګناه کوي دې کولی شي. د هغې ګناه نه یو سړی ځان بند کړي، دې ته هم صبر وایي. دا خپل نفس د صبر خپله معنی بندول، بندېدل. نیکو سره دې ځان بند که او نیکو ته دې ځان وتړو، استقامت دې پیدا که، دا یو قسم شو. د ګناه نه دې خپل نفس بند که او خپل اندامونه دې بند دې دویم قسم شو. دریم قسم هغه صبر دی چې زمونږ پښتانه ورته صبر وایي. مونږ دې دریم قسم ته صبر وایو. هغه څه شی دی؟ هغه په یو تکلیف او په یو مصیبت کې استقامت پیدا کول. مصیبت راشي او څه تکلیفونه راشي سړي ته، په نفس کې راشي، په بچو کې راشي، په مال کې راشي، او دې دا خپله غصه بنده کړي، دې دا خپل خفګان او دا خپل نفس قابو کړي او بند کړي. دا دریم قسم دی. نو قرآن شریف کې چې رب العالمین ذکر کوي او په احادیثو کې د دریو واړو قسمونو ذکر راغلی دی د صبر متعلق. او عام چې مونږ په عرف کې کم صبر استعمالو، نو په دې قرآن او په احادیثو کې عموما د داسې قسمه صبر ذکر راځي. قرآن شریف کې الله یو موقع کې فرمایي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چې کم خلق د مصیبت په وخت کې صبر وکړي، دا دریم قسم صبر دلته ذکر شوی دی. مصیبت په وخت کې صبر وکړي نو الله وی دله خوشا زیری ورکا، دې سړي ته زیری ورکا چې دی وی انا لله. د مصیبت وخت کې مونږ خدای و انا الیه راجعون، او مونږ به خدای ته واپس کیږو. ما کې خو زما په دې خپل وجود کې خو زما څه اختیار نشته، دا خپل مال خو زه صرف څوکیدار یم، دا خو د خدای دی. د دې بچو خو صرف څوکیدار یم، دا خو خدای را کړي دی، خدای به اخلي. الله وی دې خلکو له زیری ورکا، د جنت زیری ولا ورکا. رستو راځي اولئک علیهم صلوات، رستو راځي خدای به په دې خلکو مخصوص قسم رحمتونه نازلوي او الله تعالی به مخصوص قسم برکات دی ورکوي، الله به جنت ورکوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه غالبا په سفر تللی او چې دې ته یو ماشوم بچی د بیمار دی چې په سفر لاړ او د راتلو کم ټیم دی د را رسېدو نو بچی مړ شو. او د شپې دی راورسېده او شپې ته ماشوم مړ شو. نو چې د چا یو ماشوم بچی وي رکوټ یې هغه مړ شي، الله یې د دې درد نه مسلمان ساتي. دا ډېر سخت درد دی. د بچو درد د مور او پلار دپاره دا ډېر سخت دی. بچي خو پلار ته د انسان په نظر هم نه ګوري. نن سبا خو بچي دا نه وایي چې دا مې پلار دی او دا مې مور، خو چې ته خپله پلار شي او مور شي او بچي دې پیدا شي، ته خپله پلار شي او مور ته دې ښځې ته دې مه ګوره او بچي دې پیدا شي، نو په دې زړه بیا لاس ولګوه چې ستا دې بچو سره څونه اړخ ورېږي. دغه رنګې تم د چا بچې تا سره هم د چا اړخ ورېږي. بچې مړ شو، ښځه صحابیه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها. خو د پیغمبر په تعلیماتو باندې، د پیغمبر تعلیمات صحابه سره خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتو. صحابه خو صحابه دي، خو چې د پیغمبر علیه السلام نه خبر اوري فورا عمل، که د پیغمبر علیه السلام یو کار ویني فورا عمل، هغې کې خو دویمه خبره نشته. نو دا خو د نبی علیه السلام تعلیمات او د پیغمبر علیه السلام شاګردان او صحابه، هغې کې خو هغه شی موجود و چې صبر هم یو شی دی. چې څنګه ماشوم وفات شو په انا لله،
انا الیه راجعون. موږ د خدای زه د خدای زما بچی د خدای موږ به ټول خدای ته زما دا بچی به م خدای لذي زه به م خدای لذم. اوس دومره قابو یو منته حالانکې په ښځو کې دا جزع فزع دا شور او شغرپ او چغې دا ډېرې زیاتې دي. سړی صبر کولی شي ښځه نه شي کولی. دومره صبر یې وکړه چې په ګاونډ کې هم څوک خبر نه کړه. که یو چغې واله او ماشوم مې مړ شو نو که نور څه نو ګاونډیانو خامخا خبرېدل. او بعضې وخت کې سړی پلار خبر کی، مور خبر کی، خور خبر کی، رشتہ داران خبر کی، هغې چې راشي لکه وي زړه غم مې راسره لږ سپک شو. دومره دې په خپل نفس قابو ومنته چې دې په خپله رشته کې هم څوک خبر نه کړه. چاته یې لونه ولې خاوند به مې د سفر نه راځي. ګوره اوس خاوند به مې د سفر نه راځي نو چې دا اوس زه دلته جاړم او چغې وامه او خلک راشي او دا ماشوم وویني چې مړ دی نو په خاوند به مې د سفر ستړې ګډه وډه شي. دی ته ایمان صحابو کې چې کوم ایمانو قسم دې صحابو کې چې کوم ایمانو ځکه خو الله فرمایي قرآن شریف کې یا چې آمنو کما آمن الناس. ای خلکه د صحابو په شان ایمان راوړئ. د صحابو ایمان دا زمونږ دپاره معیار دی معیار. که د دې ایمان کلک نه وي او مضبوط نه وي نو بیا به زمونږ د ایمان معیار نه ګرځېدلی. مونږ ته چې خدای وایي آمنو کما آمن الناس. صحابه ته وګورئ چې د دوی کوم ایمانو دقسې ایمان اختیار کړی. ته یو نمونه ښودلی ده. د سکول په دې کالج کې چې کله دا ساینس دا مضمون د خپلو سټوډنټانو ته دا پروفیسر ښیي که نه نو اول ورته هغه چپټر هغه پیراګراف ورته هغه سبق ورته کتاب کې وښیي. نو بیا بوزي هغه چې کوم د ساینس حال دی هغې ته بوزي نو چې هغه کوم شی ورته په کتاب کې ښودلي او ورته عملي وښیي چې اکسیجن به څنګه جوړېږي مثلا داسې به جوړېږي. کاربن ډای اکساید ګیس دی دا به څنګه جوړېږي دا به داسې جوړېږي. دا اکسیجن به په دې کاربن ډای اکساید څنګه بدلېږي هغه ټول طریقې هغه شی ورته تیوري هغه پریکټیکل او ورته په هغه آلات و اسبابو وښیي. دغه رنګې دین هم دی. قرآن زمونږ دپاره هغه مضمون دی الله مونږ ته رالیږلی دی او نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه د قرآن د هغه مضمون هغه نمونې دي. پریکټیکل چې څه ته ویلي کېږي. څنګه به د ځان نه یو عظیم مسلمان جوړوم صحابي ته وګوره. ښځه به وایي زه به د ځان نه څنګه یو عظیمه مسلمانه جوړوم د صحابه بیبیانو ته وګوره. آمنو کما آمن الناس ته یو مثال. هغه ښځه وه غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها هېچا ته یې غږ ونه کړه. ولې د خاوند قدر پکار دی، د خاوند احترام پکار دی. خاوند به مې ستړی ستومانه راشي او چې د ما چغې واوري ډوډۍ ګډه وډه شوه چې خبر شو چې بچی مې مړ دی نو ډوډۍ کوم ځای تېرېږي اوبه کوم ځای تېرېږي او خوب به څنګه ورشي او ستړی ستومانه به نه نه نه. د خاوند په ښځه دا حق دی چې خاوند له تکلیف مه ورکوه. نن سبا لږ تکلیف وي نو ښځه زر خاوند ته وایي ویړه مې د دې سره مې غم لږ نیم شو، غم مې سپک شو، غم دې ټول زما پړ پروت وي خو چې خاوند ته صدمه ونه رسېږي او خاوند ستړی نه شي. خاوند په اطمینان ډوډۍ وخوري او خاوند په اطمینان دمه شي هغې نه رستو به ګورو بچی خاص مړ. دا هوښیار هر چا کې نه دا سوچ پر چا کې نه. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خاوند په ښځه حق دی بالکل باقاعده. نن ښځه د خاوند حق مني او نن د خاوند ښځه حق مني. دواړه د یو بل نه لرې پرې خو که د خاوند ښځې ته حاجت وي نو څه ځان نینے نینے کړي چې حاجت یې ختم شي قصه خلاصه شوه. که د ښځې خاوند ته حاجت وي نو ځان څه نینے نینے کړي فریاد مریاد وکړي او سترګې بوسې رابوسې کړي نو خاوند پرې رحم راشي نو خبره ومني او چې د هغې هغه خپل هغه حاجت پوره شي بس بیا خیر و خلاص. نه حق د خاوند په ښځه دی او د ښځې په خاوند دی چې دا دواړه د خپلو حقوقو خیال وساتي نو ژوند به مزېدار او ښایسته وي. بچي به مغزه چل بیا زده کوي. نو دی ام سلیم هغه چغې خو څه کوي فریاد چې سترګې هم سرې نه شوې. بعضې وخت کې بنده له ژړا راشي او سترګې خو اوچې کړي سترګې هم سرې نه دي. دی کې خاوند راورسېد چې خاوند یې څنګه راورسېد د سفر نه نو ښځې نه لومبې تپوس کوي کیف الصبیو ماشوم څنګه دی ماشوم څنګه دی نو ښځه ورته څنګه وایي خو دروغ هم نه وایي که نه. صحابیات دي د حضور پاک نه خو د خبرو چل زده کړی دی که نه. هغه ورته څه وایي یو پوټې سایه قلاره شوې ده هذا نفسه یا نفسه دواړه ویلی شي. هذا نفسه سایه یو پوټې لږه غوندې قلاره شوې ده. هو اسکنو یو پوټې دمه دی دمه دی. اوس خاوند خو یې دا خیال وکړو چې بیماري جوړه شوې ده او سا قلاره ده بیماری جوړه شوې ده. منځ کې د هغې څه مطلب و چې سا قلاره ده مړه دی
د هغې دې ته توریه وایي. د هغې څه مقصد و چې د دنیا د کړاو نه د مد خیرت ته تللی دی. نو ظاهر کې هغې یو مطلب واغې چې دروغجن هم نشي او خاوند بل مطلب واغې. د خاوند مقصد دا چې بچې جوړ شوی دی او ده زر یې ورته ډوډۍ کېښوده. اوس که د دې معمولي م جړلې وې نو د سترګو د اوښکو نه به خاوند ته پته لګېده او که نه لګېده. دا کتابونو نه دي لیکلې، زه درته وایم. که چېرته د دې لږ هم جړلې سترګې به سرې وې نو خاوند خامخا تپوس دي ښځې ولې جاړئ؟ سترګې دې ولې سرې دي؟ دا اوښکو باندې چل شوی دی او د مخ نه هم پته لګي چې بنده غمجني. تا مخ دې ولې بلبل شان تېرې، دا تندې دې ولې بلبل شان تېرې. یعنې په داسې انداز دا بیبي د خپل خاوند سره میلاو شوه چې خاوند نو محسوسه نه کړه چې ګنې دا ښځه خفه ده، یا جړلې دي یا پریشان. دې ته د خاوند حق وایي. دې زمانه کې خو چې خاوند د باره راشي کوټې غوندې ماشوم ته په لاره چا غوسه کوي. خیر دی په ګاونډ کې خلک غوسې نه کوي. بس دې غریب ستړی ستومانه راغی ګوړې کړی دی او چاري راښکلې ده او ستړی ستومانه خولې ته بیږي او ګرځه بار په وړو دله خلک لوبې کوي. چا پلانکي ګاونډي وختي اوم کنځه سپېړی مې ویستو مونږ یې ټولو کنځلو. بس دا غریب خو په ستړی ستومانه دی په منډه ټوپک د ګوتې کې ورغر وي چې بیا په ځان پوهېږي 5 شپږې غزولي. رستو بیا سوچ کوي. پښتون کار مخکې کوي سوچ رستو کوي او سوچ به مخکې کوي کار به رستو کوي. هم کار مخکې وکړو دا رستو سوچونه کوو او دا مې څه غلطي وکړه او دا څه ګناه مې وکړه. ملا ته وایي د دې ګلا به څه چل کوم او دا جرګه به کې راله او دې سره به څه چل کوم. او وخت سره سوچ نه کوم او وخت سره فکر دې نه کوم شریعت باندې عمل دې نه کوم. مسلمان نه صبر وکړه. صبر نشته نه ښځه کې صبر شته نه په سړي کې صبر شته. سړي کې هم دا صبر نشته چې بیخ دې وځه مردار یې خو ستړی ستومانه رالم نو فورا دې راله پړه دال کو چې ښه مضبوط هغه چاري اوچته کړي او دې ملا لې وله راوبرې سر له نه ګورې بیا به څه کې دویمه ښځه به هم څوک نه درکوي. د املا له راوبروله چې بیخ دې وځه خو ستړی ستومانه رالم چې دا تا ته بیا الو څه چلو شو. زما ګاونډي دی ښه وکړل سبا د هغه بچې دی زه به ورته غوسه وکړم سبا د هغه بچې زه به ورله سپېړه ورکړم څه چل کېږي هېڅ پروا نشته. عقل یې ورته وښو. که دا یو ځل یو سړي ښځې ته ووایي بیا به ښځه چېرته خاوند ته شیطاني به نه کوي. د حقوقو خیال بالکل نشته، د ګاونډ خیال بالکل نشته، د مشر خیال بالکل نشته، د سپینې ګیرې قدر بالکل نشته، د پټي قدر بالکل نشته، د ملا قدر بالکل نشته، د جومات قدر بالکل نشته، د مسلمان او د مسلمانۍ قدر هم د خلکو د زړه نه وځي. بس یو څیز زمونږ خلکو مد نظر دی چې پیسه پیدا کول دي. بس پیسه کمه ده او تنخوا کمه ده الټال بم کوم لاس باندې به توره پټیم تړم او سر بم په توره پټی تړم ولې الټال به کوم جی مظاهره به کوم او روډ بم بندوم او چغې بم وام تنخوا کمه ده حکومت تنخوا نه راکوي او سکیل کم دی حکومت سکیل نه زیات ټیک هغه ستا خپل قانوني حق دی چې څه کوې کوه خو دین دپاره مونږ چاته هم ګورې توره پټی په بټونو تړلی یو بچی یو ځل د پلار نافرمان دی یو پلار چرته بچی سره د اسلام مطابق خبرې نه کوي مونږ چاته مظاهره ونه کړه خفه مو نه شو یو نن ډوډۍ نه خورم یاره دې بچو مې مونځ نه دی کړی هلکه رښتیا وایه کړی به یې داسې چېرته سوال نه پیدا کېږي نن نه خورم ستا د لاس ډوډۍ ښځې ته وایي تا مونځ نه دی کړی ښځه خاوند ته چت هم دا ونه وی چې بس مه راوړه نن ستا ډوډۍ نه پخوم او دت پخه به یې کم ته به یې وخوره خو زه به یې نه خورم تا مونځ نه دی کړی نه مظاهره شته او نه خفګان شته ولې دین دویم نمبر کې دی دویم کې شو بیا بلاخي دریم او څلورم او پنځم نمبر کې دی بس پیسه وګټم او په هره طریقه چې مې وګټله خو چې بس د پردې جیب ووهم او خپل جیب ډک کړم او ځان له کارخانه جوړه کړم او ځان له جایداد واخلم او ځان له ځمکې واخلم او ځان له موټر والم دا سوچ نشته چې پړق به کوې او د هر څه به نه پاتې ګورې دا ځان سره آخرت ته نه شي وړی قبر ته به په دقه یو کفن کې ځې د مردان یو نوابو باباجي زمونږ به خبره کوله پته نشته خو هغه د خولې نه مې اورېدلي وي دا مشر نوابو چې کله مړ شو نو هغه خپلو وارثانو نوکرانو ته وی چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې ما به کټ کې اچوئ او زما لاسونه به د کفن نه بار کوئ او زما چې څومره ما مقبرې ته وړی نو چې څومره زما بازار دی په دې به راله چکر را کوئ او یو اواز درته ښیم دا به راپسې کوئ دا ټول مردان دا بازار د هغې نوابو په هغه وخت کې نو چې څنګه ساتي وته ویلم به کفن کې واچو نو د هغه د وصیت مطابق په کټ کې واچو او بازار کې اوچت کو لاسونه ولا بار کړل د کفن نه او چغه سوا وی دا چغه به وهې یو سړي به اواز کو ای خدای مو بخه دا د مردان غلبې نواب چې دا څومره مردان د ده دی ورې لاسونو ته وګورئ هر څه ترې پاتې شو خالي لاس روان دی قسم یو نه دوکان ځان سره قبر ته وړی شي نه پیسه ځان سره قبر ته وړی شي نه کارخانه قبر ته وړی شي نه 15 روپۍ وړی شي 15 روپۍ څه ته وایي خالی لاس راغلی
او خالی لاس پر دنیا نه دی. بس موږ نن دنیا ته منډه ده، دنیا ته مخ دی. قسم دی قرآن او پیغمبر حدیث نه څوک خبر نه دی، او که څوک هم درته د قرآن او د حضور پاک د حدیثو بیان کوي ادي دشمن دی. ما ولې د ګناه نه منې کوي؟ ما ته ولې نیکي ښیي؟ دوست یې دقه دی چې دا دین درته ښیي او نیکي درته وښیي او توجه د شریعت ته برابر کړي. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابو ته او صحابیاتو ته ښودلي دي، او دغه تعلیمات صحابو سړو او صحابیاتو د دواړو جهانو د مبارک سردار حضور اقدس مبارک نه اورېدلي دي او په هغې فوراً عمل کړی. دی راغې غریب بچې څنګه دی؟ حلال دی. ښه ډوډۍ وخوړه، سترګو کې نه اوښکې شته او نه سترګو کې سرخي شته او نه څه په مخ باندې غم شته، او نه پلار مور خبر کړي دي. که پلار او مور رشته داران یې خبر کړي وي نو خاوند ته پته وه چې سړي ای ښځې دا خور دې څنګه راغلی ده، دا خورۍ دې څنګه راغلی دی، دا ترور دې څنګه راغلی دی، دا رشته دار دې څنګه راغلی دی، دا ګاونډیان څنګه دلته کډونو کې بار ناست دي، نه دي خبر کړی شو. چې کله ډوډۍ پې وخوړه ښه مزېدار او برابر شو او ټیک شو، نو د انسان چې د سفر نه راشي نو د ښځې د خاوند چې خپل کم حاجات وي ضروریات وي هغه ضروریات هم پوره شو. بچې چې مړي د چا خواهشاتو ته طبیعت لګي نه، خو خاوند پرېږده چې خاوند خوشحاله شي. هغه خپله تقاضا او خواهشات پوره شو، هغې نه پسې چل کوي، هغې نه پسې ورته بستر او کټ برابر کړل، ستړې ده اوده شه، خاوند اوده شو، خوب یې هم پرې وکړ چې څنګه سار د خوب نه را پاسېد الله. نو دا بیبي ورته څه وایي؟ چې سړي او تپوس ته نه کومه، وایي دلته یو ښځه ده چا ول امانت ورکړی، نو چې بیا ته غوښته نو چغې جوړې کړې او شور یې جوړ کړه چې د امانت مانه ولې غواړي، ده هوښیاره ده او که کمقله ده؟ د ښځو کې دا ماده لږه زیاته وي. خاوند ورته څه وایي؟ وایي دا ډېره کمقله ښځه ده. ولې خاوند ده ولې قمقله ده؟ نو قمقله په دې چې چا ول امانت ورکړو د نه غواړي نو ورکوه که نه، پردی امانت د چا درکړو د نه غواړي نو ولې ول نه ورکې او چغې او شور ورپسې ولې کې؟ دا خو ډېره قمقله ښځه ده چې دا کار کوي، امانت چا درکړو غواړي نو په خوشحالۍ وله ورکه. وی دا هوښیاره چې امانت څوک غواړي په خوشحالۍ ورکړي، او که نه دغه ښځه هوښیاره ده. وی ښه هغه کم بچې چې الله موږ له امانت راکړی او الله نه خدای بېګا اخیستی دی په کومه طریقه؟ دی به نو چې بچې مړ شوی دی تا ته مې غږ نه کو او ساپېغلی او غرض او غرود او سینهوال، نه نه نه، شریعت کې دا نشته. لیس منا من شق الجیوب، چې څوک ګریوانونه شلوي. وضرب الاخدود، او مخونه او سینې وایي، مخ له سپېړه ورکوي، خد ننګي ته وایي، مخ ته وایي. ضرب الاخدود مخونه وایي. ودعا بدعوى الجاهلیه، او د جاهلیت چغې وایي. لیس منا، حضور پاک وي دا زما په نقشې قدم دی روان، دا زما طریقې والا نه، دا د جاهلیت په رسوماتو باندې روان دی. بعض صبح هغه امانت خدای غشتی دی، اوهو یا ښځې دا دې را سره څو کړل، زما بچې مړ پروت او په کوټه کې په کټ کې، او ما خوبونه کول او موږ خپلې خوشحالۍ کولې او ما ډوډۍ خوړې، وی بس نورې خبره پرېږده، خو وارو الصبیه ورسې ځان سره ملګري راولې چې دا ماشوم پټ کې. لال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله قصه یې ورته وکړه. الله حضور پاک څه کوي؟ دعا وله کوي. الله دا ښځه خاوند چې بېګا یو بل سره یو ځای شوي دي په دغه صدمه کې خدای ته ولې داسې بچې ورکړي چې هغه ډېر مبارک بچې وي او مثال او نمونه وګرځېدل. مثال او نمونه. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. بدا اصل قاعده شوه انا لله، موږ د خدای یو، خدای ته واپس کیږو. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د حضرت زینب یو ماشوم بچی وفات کېده، نو نبی علیہ السلام له استازی راولېږه په پلار د بندې یو بوټی زړه جوړ شي که ورشه بابا ته مې اواز کړه چې زما بچی دی او هغه وفات کېږي ځان کدنې. استازی راغی حضور پاک ته الوی وی زینب ستا لور رالېږلې مو یو ماشوم بچی دی او هغه وفات کېږي ځان کدنې دی ته ورته راشه. نو حضور پاک خو د زړه ډېر نرم وی زما لور ته ووایه چې صبر وکړي. دلته د صبر دا درېیمه معنا شو، صبر وکړي او احتساب وکړي. احتساب څه؟ د الله نه په دې لوی غم ثواب وغواړي. الله لوی غم دې راکړه او ماله پې اجر راکړي، حسبان ثواب پې ماله راکړي. او چې څه الله درکړي دي هم د خدای دی، چې یې واخېستل دا هم د خدای دی. استازی لاړ د نبی علیہ السلام لور مبارک ته دا ټوله خبره وکړله. هغه څه وایي، هغه خو درمنه وه. وی بابا ته مې ووایه چې ستا دې په خدای قسمې کې راشه. نبی علیہ السلام ته چې اطلاع ورسېده فوراً پاسې
او صحابه ورسره دي. ماشوم یې ورته اوچت کړ او غېږ کې ونیو نبي علیه السلام او د ماشوم نه ساه لاړه نو فورا حضور پاک د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. دیله نه ورته دیله چې ما نه به سترګو نه اوښکې دي نو د ما به پوټې اوښکه لاړه شي او بیا به صحابه او دوی به زیاتې چغې به ووهي. سترګو نه اوښکې لاړې نو حضرت سعد رضی الله عنه ورته وایي انت یا رسول الله تم جاړې تم جاړې د الله تا خو د جړا نه مړو پسې منع کړې ده. نه 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 وي د دې سترګو د جړا نه مې منع نه ده کړې. زړه کې غم راشي نو په سترګو اوښکې راشي. ما چې منع کړې ده ما د هغه لاسونو د خولې د جړا نه منع کړې ده. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څلور بچي وفات شو چې دا کم کشر بچي وفات کېده ابراهیم علیه السلام. دا کشر بچي ابراهیم دی دا تقریبا 14 میاشتو لږ اختلاف بعض علما کوي خو 14 میاشتو نو نبی علیه السلام چې دایي له ورکړه. پخوا به عربو کې دغه رواج و چې ماشومان به بل له ورکول چې هغې پوره حفاظت وکړي پیسې به ورکول. اطلاع راله یو صحابي وایي یو ځل نبي علیه السلام یو ځای چې ځو او ابراهیم معلومات وکړو موږ ورسره لاړو نو بچی خو ډېر خوږ دي که نو وی ځان ته یې اوچت کړه او د سپېمو ته به یې نیوه بویاو به او ښکلاو به بویاو به او ښکلاو به ماشومان بچی بنده ښکلولی شي. یو صحابي د ماشومانو بچو متعلق خبره کوله چې ماشوم ښکلول نو هغه صحابي وایي خو د باندې هغې وی قسم د 10 بچي مې دي که یو مې ښکل کړي ما قبلت واحدا منهم دی 10 ملس بچی مې دی یو مې نه دی ښکل کړی. حضور پاک څه فرمایي وایي چې ستا د اړه نه خدای رحم اوچت کړ نو زه یې دله پکې واپس اچولی شم. څه مطلب د رحم دا یو دی یو دغه غوندې ورکوله زوره نه ورکړه چې دا ماشوم ښکلول خو هله کېږي چې زړه کې ماشوم سره مینه پیدا شي رحم راشي په ماشوم نو بندې ښکل کړي. نو د ماشومانو ښکلول دا په شریعت کې جایز دی. بویول په شریعت کې جایز دی. د دې حدیث ته معلومه شوه نو بویو ښکلاو به یو وخت کې اطلاع شو چې راشي هغه ماشوم بیمار دی. الله چې حضور پاک ورغې د څلورم زوی دی. څوک 3 زامن وي څوک 4 زامن بهر کې د څلورم زوی دی او په ماشوموالي کې وفات کېږي اسانه خبره نه ده. دا خدای راولي په صحابو باندې په پیغمبرانو چې امت ته پاره یو عبرت شي او تسلي شي. هغه ماشوم نبي علیه السلام راوچت کړ ځان او سترګو نه یې بیا اوښکې وبهېدل او سید حضور پاک په مخ کې لاړه او سوی دومره پټینې ټکې وی وانا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون. ابراهیم ستا په جداوالي خفه یو لا نقول الا ما هغه نورې خبرې نه کوو هغه کو یرضا ربنا چې خدای پې خوشحاله شي. نورې خبرې نه کوو خدای نه خفه کوو. انا لله و انا الیه راجعون. یو ښځه وه خیرونو چې غم خدای راولي رښتیا ووایه د چا پلار یې لرکولی شي نه لرکوونکي به یې څوک وي الله. څوک به لرکوونکي وي الله. راوستونکی الله لرکوونکی الله. قسم دی که په ګولو په کلاشنکوب غم لرکې قسم دی که په بچو یې لرکې او قسم دی که په مال او دولت او په پیسو یې لرکې راوستونکی الله دی لرې کوونکی خدای دی. خدای ته به فریاد کې. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې نبی علیہ السلام ته به چتم غم او تکلیف راغی خدای ته به ودرېد مانځه ته به ودرېد. بس مونځ ته ودرېږه. مونځ بهترین شی دی. مونځ سره د سړي غم ختمېږي. مونځ سره سړي فکر ختمېږي. سوچ ختم شو. ولې مونځ د خدای سره معراج دی. معراج المؤمن. مونځ د خدای سره مناجات رازداري د پټې پټې خبرې دي. نو خدای سره معراج شروع کړه پټې پټې خبرې شروع کړه غم به خدای ختم. یو سړي د بیت الله طواف کوه یو ښځه وه هغې هم طواف کوه. نو دې زمانه کې خو رش ډېر دی هغه زمانه کې خو دومره رش نو. دې سړي ته دا ښځه ډېره زیاته مطمئنه ښکارېده چې دا خو ډېره عجیبه ښځه ده او بلکل په ډېرو څه غم او درد او تکلیف جوړ نه دی تېر شوی ځکه ډېره په اطمینان لګیا ده او طوافونه کوي. نظر پې ولګېد په دې ښځه دې سړي دې ښځې نه تپوس وکړه خورې خفه کېږم یو تپوس ته نه کوم لکه چې په ژوند کې دې چاته غم نه لیدلی. ډېر په اطمینان طواف کې ډېر د انداز نه معلومېږي لکه چې ډېره ښه مطمئنه ډېره پر سکون او خوشحاله. ای سړی وایي که زما د غم نه خبر شو ژوند به تېر نه کې. ته خو ډېره مطمئنه وایي حکم څه په تا چې ته غم زما ذهن کې به نه تېر شوی. وایي ښه زما د غم یو داستان و د لوی اختر ورځ وه او خاوند مې قرباني وکړه ګړی حلال کړه چې
چې قرباني یې شینګه وکړه زما بچي واړه ماشومان بچي هغه خاوند مې غوښه راوړه هغه ما پاکه کړه په کټوۍ کې مې واچولو اور مې ورپسې بل کړ هغه دوه بچي دي ماشومان یو بل ته وایي راځه که نه چې پلار مې سین قرباني وکړه چې مونږ هم داسې وکړو چاړه یې راواغېسته یو زوی مې خو نه پوهېږي بل ورته سملاست چې سینګ سملاسته د چاړه په مری راښکله چې کر یې ورکړه مری وله پرې کړه غېږ کې زما بل بچی دی غېږ کې چې مې وکتل نو ماشوم مې په وینو کې تلقېږي وینې ترې روانې دي بیګ اوهو دا څه وشو هغه بچی مې په ځک په ځمکه کېښوده هغه ماشوم نه خو سا لاړه مری مکمل پرې شوې ده تېره چاړه ده هغه بل چې کم چاړه وه سره ده ویارېد منډه وایي هغه پسې مې منډه کړې چې بچي ودرېږه چې یو خو هسې مړ شو هسې نه درز وخوري چاړه دکې لاړه نه شي خاوند مې دی او یو بل زوی مې دی دواړه ورپسې دي چې ای بچې ودرېږه څه درته نه وایو ودرېږه څه درته نه وایو ودرېږه څه درته نه وایو خو ماشوم خو د غري د علاقه د غر ته وختل او چاړه ورسره ده منډې وی چې اوس هغوی یارېږي چې دا راونرغړېږي دا چاړه پکې لاړه نه شي دا یو زوی ماشوم بچی ورپسې بل هم روان دی او هغه هم روان دی تاسو مقصې وشوه چې د غر نه راورغړېده چاړه په خېټه کې دي او د غر نه رارغړي چې مې خاون وله ورغې غالته مړ چې غېږ کې راواغېش مړ دی شرمخ راغې هغه بل په خوله کې ونیو هغه یوړل دی خو لاړل رامنډ مې کور ته چې رالو هغه ماشوم چې د غېږې نه مې کوز کړی هغه اور له ور روانو پې کټوی را پرېوته هغه غالته ستی شو یو ټیم سره څلور ټیک وشو را پرېوت دغسې مړ شو غریب څلور بچي په یو وخت باندې هېڅ ختم کور لاړ ختم اوس وایه که نه ته ما ته وې نو ته خو ډېر پرسکون یې وې را کړي چوي الله واغېشتل چا الله خیر و خلاص څوک هم بل علاج شته ماله دې پې خدای اجر او صبر راکړي زمانونو خبره داسې ده چې تکلیف مصیبت په مال کې هم راځي مال د چا نه لاړ یو بزرگ دی مالک ابن دینر غالبا رحمه الله چا ورته وی یو نوکر ولا راغی وی غل راغی و نیم مال یې دنه غونډ یو وی الحمدلله بیا وی الحمدلله بیا وی الحمدلله نو چا ورته وی ګوره دا خو د سنتو خلاف ورزي دی وکړه سنت خو دې ته وی چې د چا نه غم راشي تکلیف راشي دی به انا لله وی انا لله و انا الیه راجعون الحمدلله خو د خوشحالۍ په موقع ویلې کېږي یو نعمت خدای درکړي الحمدلله ویو دا خبره ټیک ده خو ما الحمدلله په دې ونه وي چې د ما نه مال لا ما دې ګوره بزرګان او نیکان خو داسې وي ما دې خپل ته وکتل زړه ته مې وکتل چې زما زړه مطمئن دی که نه دی نو زړه مې دې وخت کې مطمئن و زړه مې راته وی چې مه خفه کېږه نیم مال تلې دي نیم شته که ټول تلې وې نو بیا به مې څه کول سوال به مې کو که چا نه به مې غوښتنه کوله نو نیم تلې دي نیم شته په دې مې ګزاره کېږي نو زړه مې پې مطمئن و نو دا زړه په هغې اطمینان د زړه په خوشحالۍ مې وی الحمدلله وی بیا مې زړه ته وکتل نو زړه مې ما ته وی چې مه خفه کېږه مال تلې دي ایمان نه دی تلې ایمان شته مال لاړ مالونه خو بیا هم پیدا کېږي المال غاد ورای هدایه کې راځي دا خو سبا ځي او ماښام راځي او ماښام ځي او سبا راځي مال لاړ ایمان شته نو دوباره مې وی الحمدلله وګوره درېیمې خبرې ته وګوره بیا چې بیا مې ته وکتل نو زړه مې راته څه وایي شکر وباسه چې تا د چا غلا نه ده کړې ستا وشوه کله دې غل په ځای ته وې او پردې کنډر دې کو بیا به دې څه کول نو دا درې څیزونو باندې مې زړه مطمئن او خوشحاله نو ما ځکه وایي چې الحمدلله مال لاړ نو ته به چغې او فریاد به نه کې صبر به کې څپېړه چا درکړه چغې او فریاد به نه کې صبر به کې او تکلیف درته ورسېده نو صبر کوه ان الله مع الصابرین الله تعالی صبر والا سره مدد کوي مدد دا دی که نه زړه به دې مطمئن کي مدد دا چې کوم شی درنه لاړ نو درله به یې درکړي صبر کوه نن خو چې بل مسلمان چا سره زیاتي وکړي دی وي یوازې راکړه زه به لس ورکوم هغه 2 څپېړې راکړي زه به 10 څپېړې ورکوم نه دا خو صبر نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې د مشرکانو نه مایوس شو نو طایف ته لاړ 3 سرداران دي د طایف 3 اوږده قصه ده ما بل ځای کړې ده یو سردار ته د دین دعوت ورکړه د ایمان تبلیغ دی دعوت الی الله دی یو لی ورکړ
هغه څه ټوکې ټقالې وکړې په نبي علیه السلام پسې. بل سردار له دعوت ورکړه، هغه هم ټوکې ټقالې وکړې. دریم سردار و هغه له دعوت ورکړه، هغه هم ټوکې ټقالې وکړې. ملنډه یې ورپسې وکړه، ټوکې یې ورپورې وکړې. او یوازې ټوکې ټقالې نه، اعلان یې وکړه د طایف ماشومانو غلامانو ته، وی ورپسې چې په کاڼو یې ولی او چې کوم ځای نه راغلی چې هغه دی پورې وزغلوی. دا استهزاء عیاذا بالله ظاهر کې خو، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان اقدس او د حضور پاک له الله چې څه ورکړي دي ماشاءالله، هغه صحبه هغوی لګیا دي او په کاڼو باندې ولي. دې حتی د دواړو جهانو مبارک سردار ورسېده چې د مخ وجود نه وینې روانې دي، وینې روانې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي، وی د قوم د طرف نه تا ته کم سخت تکلیف رسېدلی دی؟ وی عایشې د طایف د سفر تکلیف. وی قسم دی که ما ته دا پته وه چې روان د کم ځای نه یم او ځم کم خوا، دومره تکلیف دی. او دغه وخت کې ملک الجبال راځي، د غرونو فرشته. دا اول فرشتې الله ته درخواست کوي، الله مدد نه کوي ته لږ دومره تکلیف تیریږي او حضور پاک خو د مخلوق پې رحم و، د مخلوق مینه ده ورسره، د فرشتو مینه ده ورسره، الله مدد نه کوي. نو ما ته دې ووایي چې وکم مدد که نه؟ الله مونږ له اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو. بلکل ورشه وکړئ مدد، خو تپوس یې لاول وکړئ. که هغه دنه مدد غواړي نو ګوره د الله هر شي کې حکمت وي. که هغه مدد غواړي نو وکړئ ورسره مدد. نو راغی نبی علیہ السلام لمله جبریل علیہ السلام ورسره دی، وی ملک الجبال راغلی د غرونو مقرره فرشته او تا نه اجازت غواړي د الله په حکم، که ته ورته اجازت کوې. وی څه غواړي؟ وی دې وایي چې ما له دې اجازت راکړي، د طایف دا غرونه به اوچت کم او د طایف د خلکو به دا سرونه به کېده. رښتیا ووایه چې څوک چاله یو څپېړه مور کړنی خدای خبر او ارمان دی نو په ګوتو به رانشي، فوراً خیرې شروع کړي او خدای داسې که داسې که داسې که. ولې هلکې جوش راځي که نه، انتقام راځي په کې. لیکن حضور پاک څه وایي؟ وی نه 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 وایي. دغه وخت کې وایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون، خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي، دا نه پوهېږي، زه خو پوهېږم کوي. او بیا څه وایي؟ وی الله به د دې د نسل نه هغه خلک پیدا کړي چې هغې خو به خدای ومني که نه، الله به یې ومني، ایمان به راوړي که دا سبا. او خیرم کولی شي، دلته خیره ونه کړه نبی علیه السلام، لیکن که سړی تنګ شي نو د خیري اجازت هم پکې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې چې مونځ کاو، ابو جهل دی، عتبه دی، شیبه دی، ولید دی، دا کافران ناست دي. او یاره څوک به لاړ شي چې د قصاب خانې نه یو لرې راوړي، یا سلا پیروان راوړي یو خان. عقبه ابن ابي معیط سپیره بدبخته اپاسه او یو ډک لري، او یا دا پیروان چې ورته وایي دا د اوښې دی راوړو د وینو ډک. وی څه پې وکړم؟ وی نبي علیه السلام ته اشاره وکړه چې په سجده پرېوځي نو په دې شی والا کېږي. څومره تکلیفات تېر کړي دي، ها په شی ورته هغه کېښودي. عبدالله ابن مسعود وایي ارمان نو ارمان، وی هر څه مې کتل خو څه مې کولی نه شو، ارمان که مې طاقت وینو. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چا خبر کړه ماشومې ته خو څوک غږ نه کوي، په منډه راله هغه شی ته د ملا مبارکې نه وغورځو. حضور پاک سر اوچت کړ، اللهم علیک بقریش، خدا دا قریش تباه کړي. اللهم علیک بابي جهل، اللهم علیک بعتبة، علیک بعتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة. خدای عتبه رونیسي، خدای شیبه رونیسي، خدای ولید رونیسي. خیر یې وکړه، خیره وکړه. خیره ډېره موده پس تقریبا 10-12 کاله پس الله قبول هغه وخت شوه، خو میدان ته اثر یې 12 کاله پس ښکاره شو. بدر کې خدای ټول مردار کړل. یو صحابي وایي چې مې وکتل چې دا کم خلک دغه وخت کې علیه السلام پسې خنداګانې کړې وې او ملنډې او ټوکې ټقالې کړې وې، یو مې ولید چې بدر کې مردار پراته. خیر هم کولی شي، خو ښه دا نه ده چې خیره وکړي، ښه نه ده کولی شي، جواز شته. ښه دا ده چې مه کوه خیره، الله ته پرېږده، بدل خپل ته مه اخله، الله ته پرېږده چې الله ته بدل وایي. ستا به څه څپېړې، د خدای له څپېړې نه مضبوطه څپېړه بله نشته، خو صبر کوي الله که نه. مظلوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د خیرو نه او د فریاد نه د خدای په درباس کې تیز شی بل نشته. او الله څه وایي؟
وی لانصرنک ولو بعد حین وی مدد به دې کوم که لږ ساعت پسې خیر دې پروا نشته خو مدد به دې کوم نو صبر کوه خیره کولی شي جواز شته مه کوه خیره نو روایتو کې دا دي ښه دی ښه دا نه چوکې مه کوه خیره نبی علیہ السلام یو میاشت بیر معونه کې 80 کسان مسلمانان قاریان شهیدان شوي یو میاشت یې خیر یې ورته کړي دي او بیا الله حکم راوډېږه مه کوه احد کې خیره وکړه الله حکم راوډېږه مه کوه خیره صبر کوه زیاتې د سره څوک وکړي او دله څوک مسلمان جوړه کوي دا مه وایه زه به دله ځم دا موږ ډېر خلکو کې دا شی راشي جګړه جوړه شي کنزل جوړ شي څوک سپېړه جوړه شي خیر دی خبره نشته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی 3 چیزونه دي په قسم خورم قسم په ترمذی شریف کې حدیث دی یو دا چې سوال څوک کوي نو په سوال به مال نه زیاتې کوي زه قسم خورم حضور پاک فرمایي چې سوال سره مال به نه زیاتې کېږي خلقو سوال دی لکه چې مال زیات کړم نه به زیاتېږي او دریم څه شی دی په صدقه به مال نه کمیږي وی زه په قسم خورم حضور پاک فرمایي زما د قسم چې په صدقه مال نه کمیږي یور به صدقات خدای زیاتوي او دریم څه شی دی چې زه پې قسم خورم چې یو مسلمان هغه خپل ځان عاجزه کړي او بل مسلمان له ورغې چې لکه غلطي شوې ده ما معاف کړه یاره غلطي ما نه شوې ده یا تا نه خو زه تا له رالم نو بعضې سړي وي ښه دله به ورځم زما به عزت کم شي نبی علیه السلام څه وایي وایي زما دې د خدای په ذات قسم خورم چې دې سړي له به خدای عزت زیاتوي عزت خدای الله په لاس کوي دقه دی جګړه دې نه جوړه شي ښه زه به دله ورځم زه به درته ویم چې ما معاف کړه زه به درته ویم چې دا ګناه مې نه ده کړې اوهو ولې په حدیث عمل ولې نه کوې مسلمان خو دې په حدیث عمل وکړي ورشه واله خیر دی الله بیا دې نه خفی که تا ته ستا متعلق به هغه ته څه شی رسېدلي که نه نو په دې به خفی که نه نو ورشه ولې څه چل کېږي حضور پاک عزت ته خدای لاس کې دی قسم خورم چې دله به خدای عزت ورکړي نو زما وروڼو صبر دا بهترینه توښه ده خو کم وخت کې چې مصیبت راشي یو صحابي د نبی علیه السلام په مخ کې سوال کوم وی الله ماله صبر راکې وی ماله صبر راکې حضور پاک وی داسې مه وایه مصیبت دې غوښته ځکه صبر خو الګ کېږي چې مصیبت راشي نو چې ته د اوس نه ورته سوال کې مصیبت نه دی راغلی او خدای ماله صبر راکې صبر راکې دا مطلب شو چې مصیبت راولي چې زه پې صبر وکړم نه داسې مه وایه چې مصیبت راشي بیا صبر کوه بیا سوال وکړه خدای په دې مصیبت صبر راکړي او چې مصیبت نه راغلی نو د خدای نه څو غواړه العافیه صلو الله العافیه خدایه ما د مصیبت نه وساته عافیت بهترین شی دی مصیبت نه مې وساته ګناه نه مې وساته عذاب نه مې وساته داسې دعا کوه چې راشي بیا صبر کوه نو 3 قسمه صبر کو یو په نیکو په عباداتو استقامت دیم د ګناه نه لټینګول دام صبر دی او دریم قسم صبر دا د مصیبت او تکلیف په وخت کې یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو سړی راغی حضور پاک د غنیمت مال ویشه د خپل حکمت مطابق سړی ورته څه وایي بما عدلته انصاف دې ونه کوئ چې په پیغمبر علیه السلام څوک د بې انصافۍ الزام ولګوي نو دا مسلمان نشي کېدی ځکه منافقین هم دغه زمانه کې ډېر زیات دي او څه بد یې ردې ووې نو نبي علیه السلام یو صحابي راغی وی صاحب دې فلان کې خو ډېر بد رد ووې نو حضور پاک مخ مبارک سور شو بیا څه وایي رحم الله موسی لقد اوذي من اکثر باکثر من هذا فصبر الله دې په موسی علیه السلام رحم وکړي د دې زمانه زیات تکلیف هغه ته رسېدلی او صبر یې کړی زه به هم صبر وکړم او هغه څه صبر وکړي موسی علیه السلام پې وکړو او څه تکلیف او هر قسمه خلک شته که نه بنی اسرائیل مجیبه خلکو هغوی په موسی علیه السلام الزام ولګو چې د ده اندام مخصوصه کې نقصان دی ولا څومره خطرناک او ولې ځکه دوی به یو بل سره بربند لمبل او موسی علیه السلام خو حیادار او بخاري شریف کې راځي نو هغه به پټ د خلکو نه لمبل بنی اسرائیلو به یو ځای لمبل یاره وی دا دی چې موږ سره یو ځای نه لامبي او د خپل عورت رانه پټوي نو د ده په عورت کې نقصان دی قدرا د ته نشم بیلی ځکه بده خبره د عورت کې د اندامونو کې بیماری ده او نقصان دی وګوره چې په خپل پیغمبر الزام او دونه خطرناک الزام سپک الزام الله د هغه براعت کو اوس به څه کوې دې خلکو سره او دا زه طالبانو ته ویم دا په حقیقت کې بعضې منافقین و ظالمانو ځکه پیغمبر خدای د هر قسم عیب نه پاک پیدا کوي پیغمبر کې ظاهري عیب هم نی او باطني عیب هم نی نو دا یو ګونه بل خبرې ته اشاره وه چې ده کې ظاهري عیب دی دا څنګه پیغمبر کې دی
اندام کې فرق دی، مونږ اندام ځکه پټوي یو ځای را سره بربنډ نه لامبي چې دا ځکه عیب دی، خو پیغمبر ظاهري عیب والا نشي کېدی. ما یو بله اشاره وه الله څه چلو که یو ځل یې لمبل او ځان له ځای څوک نو جامې را واغېستې په یو کاڼي کېښودې او دی لامبي، خو چې څنګه یې ولمبل نو جامو ته کاڼي ته منډه کړې، کاڼې رغړې منډه وي او جامې پې د پاسه پرتې دي. اوهو موسی علیه السلام غصه ناکه مو زر زر ورپسې راغی چې خدای دا کاڼو چې تا کلي ته لاړ چې زه به بربنډ دلته ناست دی. ثوبي یا حجر ثوبي یا حجر ثوبي، اے کاڼیه جامې مې راکړه. طالبانو ته مې کاڼي ته ولې چغې والې، نو کاڼي دا منډه شروع کړه کنه، کاڼي د عقلمند سړي کار شروع کړه منډه وي نو ځکه ته جامې غواړي. ثوبي یا حجر، نو کاڼي لاړ او د بني اسرائیلو په دا میانس کې ودرېده. هغې چې وکتل موسی علیه السلام ته، او والله ما بموسی من بأس، هلکه دا خو ټیک ټاک دی، تکلیف ورته نشته، هسې الزام لګو. نو زر یې جامې واغوستې او کاڼي باندې شروع کړه او په غزارونه پې شروع کړه، ټسه 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 ټسه. نبي علیه السلام فرمایي وی قسم دې په هغې کاڼي باندې د موسی علیه السلام د غزار نښې اوس هم پرتې دي. دا د هغه معجزه ده، یعنې په کونټۍ باندې په کاڼي نښه نه راځي، دا د موسی علیه السلام معجزه ده. نو ګوره څومره لوی تکلیف پیغمبر ته ورسېد، صبر یې وکړو. تاسې نور هم د دې متعلق بعضې علما څه نور واقعات هم ذکر کوي. نو دا پیغمبرانو ته د امت ته طرف نه تکلیفونه، د منافقینو د طرف نه تکلیفونه، د کافرو د طرف نه تکلیفونه، هغې صبر کړی دی. د مسلمان طریقه هم دا ده. نو درې قسمه صبر شروع، یو دا چې په نیکۍ صبر کوه، استقامت کوه، ګناه درته پېښه شوه ځان کلک کړه د ګناه نه، دا هم صبر شو. او درېیم تکلیف مصیبت ته ورسېد په هغې کې صبر کوه. خو د مخکې د بس صبر سوال نه کې، مصیبت راغې د هغې نه پس به د صبر سوال کې. رب العالمین دی موږ د هر قسم مصیبتونو، آفتونو او فتنو نه په امن و امان کې وساتي. او چاته څه مصیبتونه، مشکلات په مال کې، په بدن کې، په اولاد کې راغلي وي، الله تعالی په هغې صبر ورکړي او موږ د هر قسم د دنیا او د آخرت د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. زموږ په دې محله کې دا دوه مړي شوي، زموږ د حاجي حبیب احمد صاحب ورور والد صاحب وفات شوی دی. حاجي صاحب دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. حاجي حبیب الله صاحب او ډېر نیک سړی یقینا او ډېر پاک سړی، الله دې مغفرت نصیب کړي. او دلته کې زموږ د دې نور علي بچی وفات شوی دی په اکسیډنټ کې، خدای ولې شهادت ورکړي، دعا وکړئ چې هغه هم خدای صبر ورکړي. او دلته زموږ د پیغمبر بچا دی خور هم وفات شوی و څو ورځې مخکې،